د ټینشن بیمار دی، د پریشانۍ بیمار دی، هر سړی په غمونو کې راګیر دی او داسې غمونه دي چې د دې غمونو نه پس بیا چې دا غمونه ختم نشي نو آخري انجام بیا د دې خودکشي ده. خدای دې انت بچو ساتي. کله چې انسان ته دا بیماری راشي، دا ټینشن، دا ډپریشن، دا پریشانی راشي، نو هر یو کس د دې د ختمولو دپاره کوشش کوي. څوک لګیا دي د ټینشن د ختمولو دپاره پیسه پیدا کوي چې زه پیسه پیدا کم نو زما به ټینشن ختم شي. څوک لګیا دي د ټینشن او د ډپریشن د بیمارۍ د ختمولو دپاره بنګلې جوړوي چې زه ښکلې بنګله جوړه کم نو زما به د دماغو دا بوج څه دی دا به ختم شي. څوک لګیا دي د ځان دپاره باغات جوړوي، څوک لګیا دي موټرې ځان دپاره اخلي چې زه به ښه ګاډی واخلم نو زما به ټینشن ختم شي. څوک لګیا دي ښایسته خوراکونه کوي، ځان دپاره اعلی خوراک تیاروي، اعلی خوراک کوي، اعلی هوټلو ته ځي چې زما به څه دی د ټینشن او د ډپریشن بیماري ختمه شي. داسې ده او که نه ده؟ لکه بلکل همدغسې ده. څوک لګیا دي چې وایي چې یاره زما دا ټینشن، زما دا ډپریشن بیماری ختمه شي نو د هغې دپاره دی جواري کوي، ځان به وي مشغوله کم چې زما دا ټینشن ختم شي. څوک لګیا دي چې زما دا ټینشن، زما دا ډپریشن بیماری ختمه کي نو ځان ته د موسیقۍ او د ډول باجي ماحول جوړ کي چې زه به په دې کې مشغوله شم، د دې سره به زما د دماغو بیماری ختمه شي. داسې ده او که نه ده؟ کوي دا خلک. څوک لګیا دي د ځان د دماغو د بیمارۍ د ټینشن د ډپریشن د ختمولو دپاره د زناکارۍ اړې قایموي، ځان ته پردی ښځې ګډوي یا د زنا دپاره ځي خو په دې سره نه ختمیږي. څوک لګیا دي وایي چې زما د دماغو د ډپریشن بیماری ختمه شي، ټینشن ختم شي نو شراب څکي چې د دې سره به زما د دماغو دا ټینشن ختم شي. نو چې په دې اونی شي، په بنګله کې نشته اطمینان، نشته په پیسه کې، په دولت کې اطمینان نشته، په زناکارۍ کې اطمینان نشته، په ډمتوب کې اطمینان نشته، خوشحالي دا په پیسه کې نشته. نو بیا چې د دې ټولو هر څه کارونه دي وکړي نو بیا آخر کې لاړ شي خودکشي وکړي، لاړ شي چېرته ځان ولی، لاړ شي چېرته ځان ته پانسي واچي، یا لاړ شي چېرته اوچت بلډینګ ته وخیږي، هلته نه ځان راوغورځوي، وایي زه خو تنګ شوم، ما هر څه وکړل خو زما د دماغو ټینشن بیماري ختمه نه شوه. واوره د دې علاج الله ښودلی دی، الله ښودلی دی. الله وایي ای خلکه الا حروف تنبیه دی، خبرداری دی. الله وایي واوره یا خلکه، الله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله وایي که تاسو د دماغو د زړه اطمینان غواړئ، الله وایي ما یاد کې او یقینا چې د الله په ذکر کې اطمینان قلب دی. هلکه دا د کله نه الله ویلی دی چې لازمه که اسمانونه الله پیدا کړي نو د قرآن تلاوت الله کړی، هغه وخت نه الله دا حکم کړی دی، الله دا فرمان جاری کړی دی. یا خلکه که تاسو ځان خوشحالول غواړئ نو په پیسه کې خوشحالېدل نشته، یا خلکه که تاسو ځان خوشحالول غواړئ نو په بنګله کې، په ښځو کې، په زناکارۍ کې خوشحالي نشته. الله بذکر الله تطمئن القلوب. الله وی که تاسو ځان خوشحالول غواړئ نو الله وی ما یاد کې. زمونږ د علماو یو استاز دی، زمونږ د مشرانو علماو کې دی، اوس هم ژوندی دی، مفتی تقی عثماني صاحب، د کراچۍ په مشهور علماو کې دی، بلکې مفتی اعظم پاکستان ورته ویل کېږي. ډېر لوی فقیه عالم هم دی او ډېر لوی تحقیقي عالم هم دی او ډېر پرهیزګار او متقي عالم دی. او داسې عالم دی دا مفتی تقی عثماني صاحب، الله دې حفاظت نصیب کړي، چې زموږ د پاکستان چیف جسټس هم تیر شوی دی. او داسې عالم دی چې د دنیا یو ملک ته نه دی پاتې، هر ملک ته سفر شوی دی، هر ملک ته تللی دی، د دنیا هر یو ملک ته تللی دی هغه. او داسې عالم دی چې د بهر ملکونو د
غټ غټ ملکونه نه دي، دا یورپي ملکونه خاص کر سویزرلینډ او انګلینډ وغیره د دې دا مشران چې دي دا زمونږ د تقي عثماني صاحب راغواړي دې دپاره، او زمونږ د عالم چې دی دا تقي عثماني صاحب دا اکانومست دی، دی په معاشي په حالاتو باندې سره دی ډېر زیات ماهر هم دی دنیایي لحاظ سره، په دې کې هم ډېر مهارت لري. نو دا بهر ممالکو دا خلک یې راغواړي دې دپاره چې یاره زمونږ د ملک معیشت په څنګه ښه شي او زمونږ پاکستان ته پیدا نه علي. زمونږ پاکستان دا حکمرانان نه دا ظالمان دې ته فایده نه اخلي، دې ته فایده نه اخلي. حالانکې د بهر ملکونو خلک یې غواړي وي تاسو موږ ته داسې طریقه وښایه داسې طریقه وښایه چې زمونږ د ملک معیشیت سره دا ښه شي، زمونږ ملک ترقي وکړي. نو دا تقي عثماني صاحب په خپل کتاب کې لیکلي دي، وی په مخ د ځمکه باندې په ټوله دنیا کې کم ملکونو کې زیاته خودکشي کیږي، نو هغه 2 ملکونه لیکلي دي، یو یې سویزرلینډ یاد کړی دی، یو یې سویډن یاد کړی دی. دا 2 ملکونه دي چې په دې ملکونو کې زیاته خودکشي کیږي او زیات پکې خلک د ټینشن بیماران دي. او حالانکې دا 2 ملکونه دا سویډن او دا سویزرلینډ دا داسې ملکونه دي، دا داسې ملکونه چې په ټوله دنیا کې مالدار ترین ملک چې دی مفتی تقي عثماني صاحب وایي چې دا سویډن دی، مالدار ترین ملک چې دی. او د ښایست په لحاظ سره چې ښایسته چې د نظیر الجنت ورته ویلی شوی دی هغه سویزرلینډ دی، او بیا هم پکې خلک خودکشي کوي. هلکه پیسه پکې ډېره ده په ملک کې، سویزرلینډ ښایسته ملک دی او خلک پکې خودکشي کوي. دا ولې کوي؟ او واورئ جي زمونږ د ملک پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا چې څومره د هیلث چې څومره لویه اداره ده WHO ورته ویل کېږي، هغه ادارې یو غټ مشر دی، هغه په خپل یو ریپورټ کې دا لیکلي دي چې په ټوله دنیا کې نه دی، په ټوله دنیا کې هر 40 منټه پس چې دی یو سړی خودکشي کوي په ټوله دنیا کې. خالقه ولې کوي؟ د دماغو بوج، د دماغو ټینشن، د دماغو ډپریشن، الله سره تعلق نشته، د الله یاد نشته، شیطان په حاوی شي بس خودکشي وکړي. د دې حل الله تعالی موږ ته په قرآن کې ښودلی دی. نو هغه مفتی تقي عثماني صاحب وی سویډن دومره مالداره ملک دی، دومره مالداره ملک، وی زما د هغې ملک د یو وزیر سره زما میټینګ دا مفتی تقي عثماني صاحب وی هغه ما ته وی چې موږ سره دومره روپۍ ده، دومره پیسه ده، دومره پیسه، که زموږ دا ملک 10 کاله چې دی د نورو ملکونو سره تجارت اونکي، اغستل خرڅول ایکسپورټ امپورټ اونکي، یعنی درآمدات برآمدات اونکي، یعنی اغستل خرڅول اونکي، نو بیا به موږ 50 کاله چې دی 50 کاله به زموږ دا ملک په خپل خپو ولاړ وي. په خبره پوه شوې؟ دونه روپۍ ده وي موږ سره، لیکن بیا هم پکې خلک خودکشي کوي، بیا هم پکې خلک ځان وجني، بیا هم پکې خلک د ټینشن بیماران دي. ولې؟ زړه ته اطمینان نشته، دماغو ته اطمینان نشته، د الله یاد نشته، د الله یادګیرنه نشته. او کله چې په یو زړه کې د الله یاد پروت وي، تاسو د خپل ملک خصوصا وګورئ، علماء، طلباء، صلحاء، حافظانو، تبلیغانو، مجاهدین، مبلغین، مدرسینو ته وګورئ، روپۍ به نه لري، جامه به ښه وي، روټۍ به ښه وي، سیکل به نه لري، موټر سیکل به نه لري، جیداد بنګله به نه لري، خو زړه ته اطمینان وي. قسم په خدای چې زړه ته اطمینان وي، قسم په خدای. لاړ شئ تاسو په تبلیغ کې، لاړ شئ تاسو مدارسو ته لاړ شئ، په مخ د ځمکه باندې زیات اطمینان والا خلک کم خلک دي؟ دا د علما، طلبا، تبلیغي حضرات، حفاظ، اولیاء الله، دا اطمینان والا خلک دي. بیګا ما ته یو مالدار سړی رنګ کړی، نوم یې درته نه اخلم، دې ځای کې غټه بنګلې ده او د ورځې لکونه روپۍ ګټي، لکونه روپۍ د بهر نه جاپان نه ګاډي راغواړي، لوی کاروبار دی. قسم په خدای ما ته رنګ وکړو، جړلې راته جړل، ما سره بچي سبق وایي مدرسه کې، نو جړلې راته. ما ورته ولې جي صاحب مال ته خو ډېر مضبوط سړی ته جاړې ما ته په ټلیفون، ولې خیر شه؟ ما ته وي قسم دی استاد جي وی ځان ویشتو ته تیار شوی ما. ما ولې؟ وی زړه ته مې اطمینان نشته، خوشحالي راته نشته. ما ولې څه قرض دی در باندې؟ وی 1 روپۍ قرض هم را باندې نشته، زما په خلکو قرض دی. ما ولې کور کې څه مسله ده؟
د بیبي او د خاوند مې څه مسله وي؟ نه دام نشته. مې ولې د بچو سره د څه مسله ده؟ وي دام نشته. مې د رونو سره وي نه دام نشته. نو مې ولې څه وجه ده؟ سړی چې په ټینشن کې کېږي خو یا به د بچو د وجې، یا به د ښځې د لاسۍ، یا به د قرض د لاسۍ. مې څه وجه ده؟ وي هر څه ښه ډېر دي، پیسه را سره ډېره ده، هر څه ښه ډېر دي، سویمه شپه ده چې ګولۍ اچومه خوب راله نه راځي. مې داسې وی جیسه ډېر خفه شوم. ما ورته مې اوس داسې چلو که لږ قبلې ته مخ کوه او 10 چرنده مه کوه، لږ په توجه سره دا سر ښکته کوه، دا موبایل دې بند که، بچو ته مې ماله خواله مه راځه، چا سره هم خبرې مه کوه، لږ دې قبلې ته مخ که. وي څو کمه؟ وي زه قسم دې ځان ویشتو ته تیار شوی یم. دا بېګانۍ ماسخوتن خبره ده. نو ما ورته لږ دې قبلې ته مخ که او لږ دا سر الله ته ښکته که، لږ چې دی لږ ذکر وکړه، لا اله الا الله ووایه، لږ د الله یاد وکړه چې ته سټ کېږي که نه سټ کېږي. وي څه الفاظ ویم؟ ما ورته اسانه د خپل صاحب مبارک یې وظیفه ورکړه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. مل دا ووایه، مل یو 314 پیري ووایه، په دې خپل ځان یې کف که، که ستا بدن سټ نه شو، ستا دماغ سټ نه شو، ماله نوم بدل که. داسې نیمه ګنټه پسې را پسې رنګ وکړو. وي قسم دې زما د چې وظیفه مې وکړله داسې شومه چې ته به وایې زما د دې سر نه چا غټ پنډ کوز کړلو. ما ورته جي صاحب اطمینان په پیسه کې نشته، خوشحالي په پیسه کې نشته، خوشحالي ستا په ښه موټر کې نشته، ستا په ښه بنګله کې نشته. ګورې مې قسم په خدای چې اطمینان خوشحالي الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په یاد کې خوشحالي ده، د الله په ذکر کې خوشحالي ده، د الله په دین په کار کې خوشحالي ده، د قرآن په خدمت کې خوشحالي ده، د الله په لار کې په وتو کې خوشحالي ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا زمونږ د رسول الله مبارک یو صحابي تیر شوی دی او امیر المؤمنین هم تیر شوی دی، بادشاو. دی د مدینې منورې نه را روان شو مکې ته تلو د پاره د عمرې. د څه دپاره لکه څه دپاره لکه عمرې دپاره. عمرې دپاره تلو نو په لاره کې دی چې لږ سفر وکړلو، دی سره چې کم خوراک او خوراک ختم شو. نو بیا داسې یو سیټ ته دمه کوله، نو داسې غره طرف ته داسې ناستو، دی بره غره کې یو شپونکي دی، ګډ بچې ورته ویلې کېږي. هغه ګډې سره ولې ګډې لګیا وې خوراک یې کولو، او هغه شپونکي چې دی ځان سره چوکه داسې نیولې ده او ناست دی، او په تیزه تیزه باندې وي الله الله الله، دا ذکر به یې کولو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره نور خپل ملګري ورته وی تاسو کښېنئ، وی ورځو دی ګډ بله د شپونکي له ورځو، که د خوراک ورسره صحیح نو موږ به ترې خوراک هم وخورو او لږ به ورسره یو څو خبرې ترې وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه شپونکي ته رانږدې شو، هغه ګډبه لګیا دي، شپونکي لګیا دي ذکر کې الله الله، لګیا دي ذکر کې د الله یاد کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته سلام وکړو، شپونکي د سلام جواب ورکړو، بیا لګیا دي خپل ذکر کوي، لګیا دي د الله یاد کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی د خوراک در سره څه شته؟ نو دا شپونکي وتی نه د خوراک خو ما سره څه نشته، یو څو کجوري وې لږ اوبه وې هغه ما وخوړلې، اوبه مې وڅښلې، نور خو ما سره د خوراک څه نشته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی ښه ته دې مونږ ته د دې خپلو ګډو نه د یو ګډې پی راباندې وڅښه که نه، د یو ګډې پی راباندې وڅښه. نو دا شپونکي وتی دا ګډې خو زما نه دي، دا خو زه په کرۍ باندې سره وم، دا خو زما د یو مالک دي او د هغې اجازت ما ته نشته د پی ورکولو. تاسو زما به خبره پوهېږئ لکه وایي دا خو زما نه دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی ګوره پیسې به هم دله درکړم، وی لږ پی راباندې وڅښه. هغه ورته نه که ته ماله پیسې هم راکړې زه تاله د دې ګډو نه پی نشم درکولی. بیا ورته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی ښه ده چې د ګډو نه پی نشې راکولی، وي زه به درله پیسې درکړم، یو ګډه راباندې خرڅه که، یو ګډه راباندې خرڅه که. نو دی ورته وی نه، وي زه به خپل مالک له څه جواب ورکوم. څه وي ورته؟ زه به خپل مالک له څه جواب ورکوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې شپونکي امتحان اغستو، ها ورته وی پیسې به درله درکړم، پیسې جیب کې واچوه، او چې کله ته د ماښامې ځې نو ته خو په یو ځنګل په یو صحرا به تېرېږي که نه،
وی چې هلته مالک ته ورسېږي مالک ته دروغ ووایه چې په لاره کې شر مخ راووتو او ګډه رانه وخوړله تاسو به خبره پېښ دی ورته وایي دا شپونکې د الله یاد یې په زړه کې و د الله ذکر یې په خوله و د الله نه یره یې په زړه کې وه ورته وی نه وی زما مالک خو به ما نه خبر نشي ټیک ته زه به تاله ګډه درکم زما مالک به ما نه خبر نشي خو زما د مالک یو بل مالک دی چې خالق لا یزال دی الله دی الله خو مې ویني که نه چې زما مالک ما نه ویني نو الله خو مې ویني که نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته وی دا سړی خو ډېر د کمال سړی دی دا خو ډېر بزرګ سړی دی چې دله زه پیسې م ورکومه ورته مې طریقه مو ښودله چې ته به خپل مالک ته ووایې چې ما نه شرمخ ګډه وخوړله خو لیکن د ده په زړه کې د چا یره پرده ده لکه د الله یره پرده ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي ګوره ښه چې په زړه کې د الله یره پرته ده او زړه د الله په یاد سره مطمئن دی نو واوره څه کېږي دې غلامو پردې ګډې چیلې سره ولې په مزدورۍ چې دې ګډې چیلې سره ولې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وی ستا آقا څوک دی ستا مالک څوک دی وی په پلانکي کلي کې زما مالک دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته راځه ما سره لاړ شه چې د ستا مالک سره ملو شو لاړو هغه مالک سره ول حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ملو شو ورته وی ته دې په ما باندې دا غلام خرڅ کا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وی دا خو ډېر بزرګ دی دا خو ډېر امانتدار دی د ده په زړه کې د الله یاد پروت دی دا په ما باندې خرڅ کا هغه ورته چې زه دې په تا خرڅ کړم زما دا ګډې چیلې به څوک سره وي دا ګډې چیلې دې مې را باندې خرڅې کا وي دا ګډې چیلې دې مې را باندې خرڅې کا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورله پیسې ورکړي دا غلام هم ته واغستلو ګډې چیلې هم ته واغستلې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وی ته دومره د الله نه یریږي ستا په زړه کې دومره د الله مینه محبت پروت دی ستا زړه د الله په ذکر سره دومره مطمئن دی ما خو ته د نه واغستې که نه خو زما له طرف نه ته آزاد شولې او دا ګډې چیلې ستا پرې شولې دا ستا شولې خبره باندې پوه شوې لکه چې کله زړه کې د چا یاد پروت وي لکه د الله یاد پروت وي الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په یاد سره د الله په ذکر سره څه دی اطمینان رسیږي چرته لکه زړونو ته ولذکر الله اکبر الله بل ځای کې قرآن کې وی د الله یاد د الله ذکر دا ډېر لوی دی دا ډېر لوی کار دی جی ډېر لوی کار نو هلکې د الله یاد به کوو که به نه کوو کوو به که به نه کوو د الله یاد به کوو د الله ذکر به کوو د الله یاد مطلب څه دی لکه د الله ذکر د مطلب څه دی دا نه چې ته سار کین او تر ماښامه تسبیح اړه والله او استغفار او لا اله الا الله یا ته د ماښامه کینه تر د ساره پورې ذکر اذکار یوازې دې ته د الله یاد نه وي ګورې ښه اوس هم پوهیږم جي د الله یاد دې ته ویلي کېږي چې ته د سهارې کار لځي د سهارې ته کار لځي او د کوره ته وځي او بسم الله توکلت علی الله ووې مسنون دعاګانې دی ویلې که په سفر په سورلی سوریږي سبحان الذي سخر لنا دعا دی ویله دا هم د الله یاد دی دا د الله یاد دی چې مثال ته باتروم ته واشروم ته دننه کېږي غسلخانې ته دننه کېږي بیت الخلا ته دننه کېږي او ته چې دی خیخ په وروستو کې ګسخ په مخ کې او اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا هم د الله یاد دی جمعات ته ترا دننه کېږي تا خیخ پر مخ کې کړله ګسه دې وروستو کړله او اللهم افتح لی دې ویله دا هم د الله یاد دی ته د جمعات نه بهر کېږي اللهم انی اسألک دې ویله ګسه خپه دې مثال وروستو کړله خیخ په دې وروستو کړله او ګسه دې مخ کې کړله دا هم د الله یاد دی تا اغستل خرڅول کې په بازار کې دکان ته ځې ستا دکان دی تا اغستل خرڅول کې ته چا سره ظلم زیاتې نه کې ستا په زړه کې د الله یاد پروت دی ستا په زړه کې د الله یره پرته ده دا هم د الله یاد دی چې ته چاله څه شي ورکې ته به کې دوکه ونه کې خالص ته وې چې دا زه د الله د رضا مې د سره دوکه ونه کړله دا هم د الله یاد دی په دې سره به تا ته څه دی اطمینان میلاویږي آخري خبره کوم بیا دعا کوو بزرگانو کې یو بزرگ تیر شوی دی حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله لږ دا نوم والی څه نوم دی حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله ډېر لوی بزرگ دی ډېر لوی بزرگ خو هلکه دی د بزرګۍ نه مخکې بادشاه وګورئ ښه بادشاه
داسې باچاو چې محل لوی، فوج ورسره لوی، اسونه ښه ډېر، نوکران، فوج، لښکر، هر یو شی ورسره ښه ډېر. نو دا حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله دی په دې تلاش کې چې ما ته به اطمینان څنګه میلو شي، ما ته به سکون څنګه میلو شي. په دې تلاش کې ده به دا وي چې ګوره ما سره خو بادشاهي شته، ما سره وینځې غلامان شته، پیسې شته، نوکران شته، ګاډي مثال شته د یا د هغې زمانې اس شته دی، هر څه شته دی ما سره، خو د زړه خوشحالي مې نشته. نو د حضرت ابراهیم بن ادهم به وي چې ما ته د زړه خوشحالي میلو شي. د زړه خوشحالي ډېر لوی شی دی. ګورې ښه که پیسه هر څه د سره یي که نه او د زړه اطمینان دې نه که نه، قسم دی چې جاړې به خفه به، هر څه د سر کډېري او د زړه اطمینان دې نه د الله د طرف نه خفه به، هر وخت به په غمونو کې او په ټینشن کې به پروت. نو دا حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله دی په خپل شاهي د بادشاهۍ په محل کې ودو داسې. نو د ده د محل د پاسه داسې څوک تیر شول، نو دې زر فورن کېناستو په هغه خپل کټ کې یا په هر څه کې کېناستو چې لکه دا خو زما د محل د چت د پاسه څوک ګرځي. نو دا آواز ورکو ویه لکه څوک یې بره څه کې چې ګرځې را ګرځې، څوک یې بره او بره څه کې. نو د بره نه ورته آواز وشو، وی مسافر ما اوښ رانه رک شوی دی، اوښ ګوره ما څه رانه رک شوي دي، اوښ رانه رک شوي دي. نو دا ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته وی ته خو ډېر غټ قمقل یې، ته خو ډېر غټ احمق او بې وقوف یې. اوښ چې تا نه رک شوي دی لاړ شي چېرته ځنګل کې وګوره، چېرته صحرا کې وګوره، ته زما د محل او د کوټو د پاسه ګرځې، اوښ خو بره کوټو ته نشي ختلی او ته خو ډېر قمقل یې چې ته د محل د پاسه ګرځې په اوښ پسې. نو د بره نه ورته بیا آواز وشو، وی ته په دې محل کې څه ته پروت یې؟ وی څه دپاره ته پروت یې؟ وی زه د دې دپاره پروت یم چې الله ما ته د زړه اطمینان راکړي. څه راکړي؟ لکه د زړه اطمینان راته الله راکړي. نو هغه د بره نه سړي ورته آواز وکړي ته ډېر غټ احمق او بې وقوفه تی. نو دی ورته څنګه؟ وی هغه داسې چې ته د زړه اطمینان او خوشحالي غواړې او پروت په محل کې ورته وایې چې ما ته د زړه اطمینان او خوشحالي میلو شي. نو وی څه وکړم؟ ابراهیم بن ادهم ورته وی داسې وکړه چې دا دنیا پرېږده، دا محل دې پرېږده، دا مزې چرچې دې پرېږده، لاړ شه وځه د الله په یاد کې وځه، لاړ شه وځه د الله تعالی په طلب کې وځه، لاړ شه وځه د الله ذکر وکړه چې تا ته اطمینان میلو شي. واوره جي ښه حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله په دې خبره باندې نه دی سوچ کې لاړو چې دا ده ما ته څه ووي چې دا محل دې پرېږده، هر څه پرېږده، تا ته به خوشحالي میلو شي. لاړو هغه خپله وزارت بادشاهي پرېښودله، هغه شاهي محل یې پرېښودلو، نوکران وزیران یې پرېښودل. لاړو یو ځنګل ته، چې ځنګل ته لاړو یو چوپړی کې به د الله عبادت شروع کړو. واوره ښه د الله په عبادت کې ډېر لوی کمال دی، د الله په ذکر کې د الله په یاد کې ډېر لوی کمال دی. د الله یاد یې شروع کو، ذکر یې شروع کو، الله عبادت یې شروع کو، شپه ورځ تېرېدله. وزیران به ورپسې رالل، وي راځه خپله بادشاهي دې کوه. ده وی نه کوم بادشاهي نه کوم، دلته مې الله ته ځان غورځولی، د الله یاد به کوم چې ما ته د زړه اطمینان میلو شي. وزیران به راتلل، ده به ورته نه، ده د الله سره داسې تعلق جوړ کړو. واورئ ها د الله سره داسې تعلق جوړ شولو چې خلک به ورته بیا دعاګانو له راتلل، خلک به ورته حیران وو. دی یو ځلې ناستې په هغه خپله چوپړی کې د ځان نه یو څادر تو کړی بطور لنګ او یو څادر او یو کمیس ورسره وغه شلېدلی و، زوړ شوی و شلېدلی و. نو د ابراهیم بن ادهم رحمه الله ناستې هغه خپل کمیس ګنډي په ستن او تار باندې، په څه باندې لکه څه شی ګنډلو؟ کمیس یې ګنډلو. دې کې د وزیرانو یو لښکر پرې راغی او د فوج یو لښکر پرې راغی چې ویې کتل چې لکه زمونږ باچا ته وګوره، ناستې ځان له په خپل کمیس ګنډي. ټول ورته رالل، وی یا باچا یا ابراهیم بن ادهمه
بادشاهي دې پرېښودله، محل دې پرېښودلو، وزیران دې پرېښودل، شاهي دربار دې پرېښودلو، راغلې په ځنګل کې پرېوتې، ځان له په خپل کمیس ګنډې. داسې بادشاهي به دې وه چې روزانه به دې نوی کمیس به دې اچولو، نوی جامې نوی لباس به دې اچولو، روزانه به دې نوی چوغه اچوله. داسې بادشاهي دې وه، نوکران وزیران به درته تاوېدل. اوس په ځنګل کې پروت دا تا څه زندګي اختیار کړه؟ واوره حضرت ابراهیم بن ادهم رحم الله چې په کومه ستنه باندې ځان له دا کمیس ګنډلو که نه، هغه ستنې راواغېستله، خوا کې دریاب و دریاب ته وویشتله. څه شی وویشتله؟ که ستنې وویشتله، دریاب ته وویشتله. واوره چې ستنې وویشتله، وزیرانو ته وایي زه ستاسو دغه اوس ګورم ولاړ شه، شا به یې دریاب نه ماله دا ستن راواخلې. هلکه ستن چې اوبو ته ولي لښتي ته بیا پیدا کولی شي څوک؟ نه شي پیدا کولی، او بیا غټ دریاب ته ویشتل. وزیران ورته وایي باچا دا ته څه وی؟ دا به اوس موږ څنګه ګورو دی کې؟ دا خو موږ نشو کتی. نوکرانو ته وایي شابه دې دریاب نه به ماله اوس دا ستن راخلې. ابراهیم بن ادهم رحم الله نوکرانو ته قار شو چې ماله به دا ستن راغلې. هغې وتی حضرت که موږ دې پسې لاندې ډېر هم غوپي ووخو، ډېر هم چې دې مثال لاندې لاړ شو، خو دا ستن موږ نشو پیدا کولی، دا خو لاړه غیبه شوله په دې اوبو کې. حضرت ابراهیم بن ادهم رحم الله ورته وی ګوره وی تاسو زما دنیایي نوکران یې، زما خبره مو نه منله، زما یو ستن نشئ پیدا کولی چې په تاسو زما بادشاهي وه. الله ماله د دریاب په مخلوق باندې بادشاهي راکړې ده. وزیرانو تی څنګه؟ حضرت ابراهیم بن ادهم راغی، د دریاب غاړې ته ودرېدو، وی د دریاب مخلوقه، وی د دریاب میانو، یې کبانو، ای د الله مخلوقه، مال خپل ستن څه دی د دریاب د ویښ نه راوچته کې. واورئ کتابونو لیکلي چې د دریاب څومره کبانو، هر یو کب چې دی په خوله کې د سرو زرو د سپینو ستن نیولې ده. یو ته راځي ابراهیم بن ادهم ته وایي چې واله دا د سرو ستن واله، واله دا د سپینو زرو ستن واخله. ابراهیم بن ادهم ورته نه، زما ستن ساده ستن وه، زما د سرو زرو ستن نه وه، زما د سپینو زرو ستن نه وه، دا نه علم. هلکه باچاهي په چا راله؟ باچاهي په چا راله؟ که کبانو راله. د څه د وجې نه؟ هلکه د الله سره د تعلق د جوړولو د وجې نه، د ذکر د وجې نه، د الله د یاد د وجې نه. واوره چې ابراهیم بن ادهم وی نه، زما دا ستن نه ده، ماله خپل هغه زما د استعمال ستن ماله پکار ده. دې کې د دریاب د غاړې نه یو ړوند کب راغی. څه شی لکه ړوند کب، ړوند کب راغی. وقت د ابراهیم بن ادهم هغه ستن یې په خوله کې نیولې ده. واله ابراهیم بن ادهم دا ستا هغه ستن. په خبره باندې پوه شوې؟ وزیران ورته چې بلکل باچا تا مجازي بادشاهي دې پرېښودله، خدای دې له حقیقي بادشاهي درکړله. د څه د وجې نه؟ لکه د الله د ذکر د وجې نه، د الله د یاد د وجې نه، د الله سره د تعلق جوړولو د وجې نه څه دی الله تعالی هغه ته په دریاب په مخلوق باندې څه دی بادشاهي ورکړله. نو کم سړی چې دا وایي چې زما دی دماغي ټینشن نه وي، هر سړی دا وایي که نه چې زما زړه ته اطمینان وي، زما ته د زړه خوشحالي وي، ما ته د زړه خفګان نه وي، ما ته د دماغو بوج نه وي. دا هر سړی دا وایي چې زه د څه د خوشحاله یم، زه د څه د په پریشانو کې نه یم. نو څه شی پکار دی؟ لکه د الله ذکر پکار دی، د الله یاد پکار دی. په موټر کې خوشحالي نشته، په موټر کې د زړه اطمینان نشته، قسم په خدای په بنګله کې د زړه اطمینان نشته. تا سر به پیسه ډېرې، ګاډي به ډېر وي، جایداد به ډېر وي، نوکران به ډېر وي، خو چې کله دې په زړه کې د الله یاد نه وي، ته به هر وخت په ټینشن کې، هر وخت به په ټینشن کې. زه راته آخري بس یو حدیث ویمه. زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي و، د هغه نوم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه، او بل طرف ته زمونږ د پیغمبر علیه السلام یو ازلی دشمن و، د هغه نوم ابو لهب، بل دشمن ابو جهل، بل عتبه، بل شیبه، بے شماره سرداران دشمنانو. او واوره دا دشمنان دا د مکی د قریشو غټ غټ سردارانو، پیسه ورسره وه، نوکران ورسره و، هر څه ورسره و. لیکن
پیسې په کار را نغلله. بل طرف ته زمونږ د رسول الله مبارک یو غریب صحابي چې د رنګ نه تک تور، پیسه نه لري، جیداد نه لري، لیکن په زړه کې اطمینان مضبوط لري، زړه کې اطمینان مضبوط لري، ایمان مضبوط لري. ووره څنګه دا ابو لهب د رسول الله مبارک ازلی دشمن، ابو جهل د رسول الله مبارک ازلی دشمن، دی ابو لهب چې دی رسول الله مبارک باندې په لاسو باندې خزلې ورویشتې وي، دی ابو لهب په رسول الله مبارک باندې کاڼي گزار کړي. الله تعالی د خپل پیغمبر د پاکي، الله تعالی د خپل نبی د ناموس د پاکي، الله تعالی په قرآن کې آیاتونه نازل کړ، سورت نازل کړلو، سوره لهب. الله وی تباہ و برباد دي شي لاسونه د چا؟ د ابو لهب. الله وی الله تبت یدا ابي لهب وتب. الله قرآن کې وی تباہ و برباد دي شي، هلاک دي شي لاسونه د چا؟ د ابو لهب. ولې لکه زړه کې ایمان نشتا، زړه کې ایمان نشتا، زړه کې اطمینان نشتا، زړه کې چې دی هغه نور ایمان نشتا، نور اسلام نشتا، الله ورته خیری کوي. بل طرف ته یو غریب صحابي د رنګ نه تور، د رنګ نه تور، پیسه نشتا، جیداد نشتا، خو زړه کې اطمینان ایمان شتا، زړه کې اسلام شتا، زړه کې نور اسلام شتا. ووره چې کله رسول الله مبارک د معراج په شپه د الله ملاقات ته لاړلو، په جنتونو باندې ګرځېدو، رسول الله مبارک د حضرت بلال د پاڼو د خپو راښکلو آواز اورېدو. حضرت جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا زمونږ سره څوک مخکې روان دی؟ د دواړو جهانو سردار ورته وی حضرت دا د ستا صحابي حضرت بلال موږ سره یو ځای روان دی په جنت کې. د څه د وجې نه؟ لکه زړه کې اطمینان، زړه کې ایمان موجودو، زړه کې نور اسلام موجودو. نورونو که څوک خوشحالي غواړي، خوشحالي غواړي چې زما ټینشن دی نه، زما د ډپریشن نه وي، دله پکار دی د الله ذکر دی کې. څه دی کې؟ لکه د الله ذکر دی. نو څوک د الله ذکر ته تیار یې؟ ټول تیار یې؟ د الله ذکر به کو به که به نه کو؟ په زړه به هم کو، په ژبه به هم کو، په قلب هم کو، په لسان به هم کو، په لطایفو به هم کو، د الله یاد به کو. کله چې د الله یاد وي عذابونه به نه راځي. دې حالاتو ته وګوره. اوس راته یو کس وي داسې را روان وم، زه ښکلې په خوشحالۍ راووتم، نه راته پته وه چې هېڅ بلا نه، مړه هېڅ ټینشن نو. یو کس مخې له راغې را منډې داسې وښلې. مې لکه ولې منډې وښې؟ وی خبر راغلی چې د سوات نه سیلاب را روان شوي دی او 1 بجې له به راځي. تاسو ته پته شته لکه؟ پته شته لکه؟ رښتیا دي که دا ګپ دی؟ رښتیا دي؟ الله دې رحم وکړي. واوره جي دا حالات چې دا ناسازګاره دي، دا په زناورو دا بیماری دي. زناور خو څه ګناه نه کوي او نه زناورو سره د الله څه حساب شته. دا زما او د ستا د وجې نه چې دی دا حالات ګورې ګړبړ دي. علما وی، مشران وی، دې خبرې ته غوږ شي، اخري خبره دا ډېره ضروري ده. علما وی، اولیاء الله وی، صوفیای کرام وی چې ګورې الله زمونږ نه خفه دی، الله خفه دی. زمونږ د سلسلې نقشبندي ډېر لوی علما، ډېر لوی خلفای کرام، 40 خلفای کرام هغوی په یو ځای باندې یو څو ورځې مخکې په دې حالاتو باندې استخاره کړې ده. استخاره کړې ده چې خدایا یو طرف ته د زناورو بیماری، دې نه مخکې کرونا، بیا د حالات دا دومره سخت، دا څه وجه ده خدایا؟ وره په استخارو کې بزرګان خو منې که نه منې؟ منې؟ څوک یې مني؟ ټول یې منو. دا خو منې چې دا دنیا د بزرګانو د مخې آباده ده. دا خو منې چې دا دنیا د اولیاء الله او د صلحاو د اتقیاو د مخې آباده ده. اقا اتقیاو، اقا صلحاو، اقا بزرګانو چې استخاره وکړله، نو دا استخاره کې وي دا ویلی شو چې الله خفه دی، الله موږ نه خفه دی، الله خفه دی. یا بزرګان په جړا ځان مړ کړو، وي څه به کول غواړي چې الله موږ نه راضي شي. د حالاتو د موسم ته وګوره، د باران ضرورت نشته، باران کیږي. سیلابونو ته وګوره، دا څومره څه حالات، د خلکو تباهي شوله بهر. کراچۍ ته، سوات ته وګوره، د خلکو تباهي، د لکونو د کروڑونو د اربونو روپو نقصان شو د خلکو. یو طرف ته زناکاري، دروغ، سودخوري دا عام ده. څه ګناهونه خلکو یو زور لګولې دي، فحاشي، عریاني هر طرف ته عام ده. نو علما، صلحا، اتقیا، بزرګان وی
چې څه کول پکار دي وی دا کول پکار دي چې وی چې حالات صحیح شي وی چې الله موږ ناراضي شي الله سره زموږ روغ او شي نو مختصر یو څو الفاظ ویلي دي چې هر سړی نارینا زنانا بوډاګان علما طلبا عوام لوی ورکوټه هر یو کس په چې دی سل پیری درود شریف سو پیری لگا او بیا دغه شان سل پیری لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین و لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین و لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لگ تیز وائے لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا بسل پیری او بیا ورپسې سل پیری درود شریف علما بزرگان وی چې هر سړی به د خپل ځان نه شروع کوي پلار زوی بیبي لور بوډا ځوان عالم طالب دا به هر سړی د خپل ځان نه شروع کوي تاسو ته دا خبر ما راو رسولو هر سړی به د خپل ځان نه شروع کوي شروع به څنګه کوي چې وی به الله ته به منت کوي دا ذکر به کوي چې خدای زه ډېر ګناهګار یم خدای زه ډېر خطاکار یم دا حالات دا سیلاب دا بیماری خدای دا زما د ګناهونو وجه ده خدای زما ګناه معاف کړي هلکه وبې کو هر سړی دا وکړي صحیح دی انشاءالله چې الله زمونږ په دې ملک پاکستان یا دا کم دا څه حالات په دې سواد په خلکو یا دلته په دې خلکو دا راغلي چې الله دا حالات سازګاره کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الله ما چې سویل که زبانه څه کمی شي ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای پاکه دا ناس چې کوم ملګري مشران کشران ځوانان دي یا الله د ټولو په حال باندې رحم وکړي خدای دا چې کوم څه حالات دي خدای ستا د طرفه دي باران ستا په اختیار کې دي دریابونه ستا په اختیار کې دي هر څه ستا په اختیار کې دي خدای موږ ټول ستا په اختیار کې یو خدای تا پیدا کړیو تا ته مو لاس نیولې دی ته مو ربې خدای په موږ ټولو باندې رحم وکړي یا الله په ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي خدای دا سیلابونه په خپل فضل سره ختم کې دا بیماری د سارو دی خدای دا ختم کې یا الله زمونږ په دې ملک باندې خپل رحم وکړي یا الله په ټولو اسلامي ممالکو باندې رحم وکړي په مخ د ځمکه چې خدایا څومره مسلمانان دي خدایا ستا بندګان دي د ټولو باندې رحم وکړي خدای دا حالات سازګار کې دا سیلابونه ختم کې خدای پاک که زمونږ د ګناهونو وجه نو یا الله زمونږ ګناه معاف کړي یا الله زمونږ ګناه معاف کړي خدای مونږ ټول تا ته توبه وباسو خدای د هرې ګناه نه توبه وباسو خدای زمونږ ګناه معاف کړي یا الله زمونږ ګناه معاف کړي یا الله زمونږ په حال رحم وکړي یا الله زمونږ په حال رحم وکړي یا الله دا ناس چې کوم ملګري مشران کشران دي کلي علاقه کې محله کې خدای د چا څه مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي د چا کورونه کې بیماری ختم کړي خدای زمونږ د ټولو ناراضي شي خدای پاک دا زما دا مقتدیان خصوصا دا ټول کلی علاقې والا خدای پاک دلته د طلباو د دې یا الله د دې طلباو د دې بزرګانو د روټۍ د چای درس خیال ساتي خدای پاک د دې بدلې ولا ورکي یا الله د دې بدلې ولا ورکي دنیا آخرت کې نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و علیه